د رحمت للعالمین روضی ته د عراق نه یو حاجی راغی، حج وکړو بیا راغی مدینه منورې. رحمت للعالمین دی حاجی ته وایي چې یوه شپه یې تېره کړه، ډېر لوی عاشق او ځان سره د قافلې ملګرو ته ویل چې زه به څو میاشتې مدینه منوره کې پاتې کېږم، زما مینه زیاته ده. په دې اوله شپه باندې رحمت للعالمین ورته خوب کې راځي، ورته وایي خپل کلي ته به لاړ شي عراق ته، او ستاسو په کلي کې افلانې مجوسي پیژنې، نو مې ورته واخیسته. وی هغې مجوسي ته ووایه چې قد اجیبت دعوتک، ستا هغه دعا قبوله شوه، ستا باره کې دعا قبوله شو. د عاشق چې راپاسې د زړه نه کې د مدینې منورې بیا پاتې شو. په دویمه شپه رحمت للعالمین خوب کې راځي، تا ته ما یوه خبره وکړه، زه لاړ شه عراق ته، هغه کس ته زما بشارت ورسوه، ورته ووایه چې دعا قبوله ده. دا بیا پاتې شو. په درېیمه شپه رسول الله مبارک په خوب کې جدي امر ورته کوي چې سهار پاتې نه شي او لاړ شي. قافله یې برابره کړه، روان شه. او هغه دومره متشدد مجوسی و، دا حاجي حکایت کوي چې زه حیران وم چې زه به اوس ورځم څنګه، که زه ورته د رسول الله مبارک استازی ځان معرفي کم چې تا ته مې پیغام راوړی، نو رسول الله مبارک ته کنځلې ونه کړي. چې زه ورغلم، د په کور کې واده تېر شوی و، د واده یې درېیمه ورځ وه. مېلمنو نه ډېر زیات ستړی و. دا مېلمانه به یې فارغول. ماخوستن ناوخته پورې زه ناست وم، ما ته یې وویل ته ولې ناست یې؟ زه ستړی موده کېږم. ما ورته وویل انا الرسول الیک، زه خو د یو چا استازی تا ته راغلی یم. ما ته یې وویل من ارسلک الی، چا رالیږلی؟ ما ورته وویل انا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د رسول الله مبارک استازی تا ته راغلی یم. وی یو دم دا مجوسی تکیه کړي و راپاسېده کېناسته چې ته څومره بهترین استازی ما ته راغلی او د څومره بهترین شخصیت نه راغلی، څه پیغام دې راوړی دی؟ ما ورته وویل چې 3 شپې مسلسل رسول الله مبارک خوب کې راته وویل چې عراق ته لاړ شه او فلانی مجوسی ته ووایه قد اجیب دعوتک، ستا په حق کې چې کومه دعا شوې وه او ستا دعا هغه الله تعالی قبوله کړې. وی د دې خبرې سره د دې مجوسی په خوله باندې کلمه د شهادت راله او د سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو. ما ورته وویل چې ما په دې راز خبر کوي، اوس زه خو یې راولېږلم تاسو ته او پیغام مې راوړو، په کیسه نه یم خبر، دا څه کیسه ده په منځ کې؟ وی مجوسی راته وویل چې 3 ورځې وړاندې زمونږ کور کې واده و، د وخت باچایانو او ګورنرانو ته مې دعوتونه کړي وو. کله چې دا روټۍ خلاصه شوه، زه ډېر زیات ستړی وم، د مازدیګر ناوخته ټیم و، نو په 2م چت کې د کړکۍ په اړخ باندې ما ګرمي وه. خادمانو ته وویل کټ راته برابر کړئ، زه وده کېږم، ستړی یم. چې کله دې کټ کې سملاستمه، د زما د دې کور شاته د رحمت للعالمین یوه نوسۍ سیده علویه کونډه وه، ډېره غریبه مسکینه وه، دا دلته زما د کور شاته اوسېده. گورنرانو مالدارانو ته مې دعوتونه کړي وو، دا رانه په دعوت کې پاتې شوي وو. چې کله دې کټ کې سملاستمه، نو د دې کونډې زنانه یوه لور وه، وړه وه، په خبرو راغلې وه. نو دا زنانه دا لور ورته وایي ای زما مورې، 3 شپه د زمونږ کور کې اور نه دی بل شوی، 3 شپه د ما او تاسو نه دي خوړلي، خیر دی، په دې باندې زما زړه ته درد نه رسېږي، د الله تعالی به دا امتحان وي. وړه ماشومه د مور ته غږېږي، خو دا نن چې زمونږ دی ګاونډي کره دا سیخان سره کېده، د دې یو خوشبویي وه، نو د دې تیکو دا بوی چې په ما باندې راتلو، نو زما دې زړه ته درد ورسېد. او دنه مې دومره ګیله راله چې دا دومره ګورنران مالداران دې راوغوښتل، نو زما د دې مور او زما په خوراک به ستا لنګر څه کم شوی وی، کشکې مونږ ته دې ویلی وی چې مونږ هم روټۍ خوړلې وي.
نو دا وړه ماشومه دی مور ته راګیله کوي. مجوسي وایي زه راپاڅېدم خوب مې وتښتېد او خادمانو ته مې وویل چې لنګر کې څه پاتې دي، وریجې یا غوښې چې هر څه تیار وو خپله مې راوړل او دې کونډې ته ماښام نه مخکې مې کېښودل او عذر او معافي مې ترې وغوښته چې ما نه خفه نه شئ، زما مېلمانه زه ما نه یاد وتلي یې، دا واخلئ وخورئ. نو دې وړې ماشومې چې کله روټۍ وخوړه نو دې ماشومې په خوله باندې دا راغلل زما په حق کې چې تا د رسول الله خاطر وکړه او د هغه د خاطره دې زموږ لوږه دفع کړه. الله تعالی دې په جنت کې زما د نیکه محمد مصطفی ملګری کړه. دې ماشومې چې دا دعا کوله ما په هغه وخت هم ورته ژړلي وو او زه پوه شوم چې د دې به څه اثر وي. دا تا ته چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغام درکړی دی قد اجیبت دعوتک، دعا قبوله ده، نو ته نه پوهېدې چې دا دعا څه شی وه. دا دعا د هغه د نوسۍ وه د وړې ماشومې چې زما په حق کې کړي وه، که کلمه دې وویل الله تعالی به زما د نیکه سره په جنت کې ملګری کړي. نو مبارک دا زیری راولېږه چې کلمه ووایه زما د وړې نوسۍ دعا قبوله شوې ده، ما سره به جنت کې رفیق شي، خو کلمه ووایه. معززو مبارک امت نسه غواړي لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. زه د خپلو خپلوانو محبت درنه غواړم، د اهل بیتو محبت درنه غواړم، زما د اهل بیتو سره محبت ساتئ او د محبوب د خاطره د هغه د ټولو صحابو سره به محبت ساتئ. مبارک مونږ او تاسو سره ډېره وفا کړې ده. ګوره هر پیغمبر ته یوه دعا ورکړې شوې ده چې خامخا ورته هغه قبلئ. 1,40,000 کم زیات انبیاء علیهم السلام ټولو پیغمبرانو دا خپله دعا په دنیا کې خلاصه کړې ده، که په هر شي خلاصه کړې ده خو دنیا کې ختمه شوې ده. مبارک فرمایي روایت د بخاري شریف دی انی اختبأتها شفاعة لامتی، هغه یوه دعا ما پټه وساتله او ما دې دنیا کې د الله نه هغه دعا استعمال نه کړه او ما وی دا به زه بیا ورځ د قیامت کې د خپل امت د شفاعت دپاره وساتم چې یا الله تا ما ته ویلي و چې یوه دعا د هر چا قبلوم ستا مې یوه خامخا قبلوم، هغه یوه دعا مې نه ده کړې، اوس درنه د خپل امت مغفرت غواړم، هغه رانه په دې کې قبوله کړه. رحمت للعالمین دا جمله سختۍ د دنیا، دا غریبی، دا مسکنت، دا فقر قبول که خو د امت دپاره یې ډېره لویه وفا کړې ده. یو کرت ورته جبرائیل علیه السلام راغی وی ربی کریم راولېږلم چې ورشه محبوب ته ووایه چې تا سره مې د شفاعت وعده هم کړې ده چې ته څومره سپارش ما نه غواړي او خلک بخي، د هر چا د شفاعت اندازه ده خو ستا د شفاعت انداز نشته دی، حد نه دی معلوم. قاری که د 10 شفاعت کوي د 11 نشي کولی، شهید چې د 80 شفاعت کوي 1 برخه نه لري، د هر چا د شفاعت یو حد دی. او یا رسول الله ستا د شفاعت حد دا دی چې لسوف یعطیک ربک فترضا، رب د امت دومره بخشش په شفاعت ستا درکړي چې ته به پرې راځي، تر څو چې تاسو راضي شوي نه یې هغه پورې به یې بخي درته. خو الله تعالی راولېږلم چې ورشه محبوب ته ووایه چې راځه دې دنیا کې را سره فیصله وکړه، خلاصه به یې کو سره. شفاعت مې درکړې، د شفاعت مې درته حد نه دی معلوم کړی، خو راځه چې خلاصه یې کو درته. داسې به وکم چې ستا دا ټول امت 4 حصې شي، دا یوه حصه به درته معاف کم، خو بیا رانه شفاعت مه غواړه، 3 حصو کې به را سره کار نه لري. رسول الله مبارک جبرائیل علیه السلام ته فرمایي نه، ما ته الله شفاعت را کړی دی، انی اخترت الشفاعت، زه شفاعت مختاره کومه، زه دا خپل شفاعت غیر محدوده نه محدود کومه په دې چې 4 حصو کې د یوه حصه معاف شي. جبرائیل علیه السلام لاړه بیا راغی وی الله تعالی فرمایي که شفاعت نه تیریږي 9 امتیان به درته معاف کم، خو د 9 کې را سره کار مه لره.
رسول الله مبارک فرمای انی اخترت شفاعتا، زه مختار کوم شفاعت، ما ته الله تعالی شفاعت را کړی دی، زه به هغه سوال کوم د الله تعالی نه چې څومره راته معاف کوي. نو شفاعت کې ګټه وکړه کنه، دا ټول جنتیان به یو سل او شل صفونه شي، نو اتیا صفونه به پکې زمونږ د امتیانو راشي. نو که هغه سوی نصفه به میلو شوي وه او که داسې شوه نو سلسان میلو شو ورته. په 3 سلسه کې 2 سلسه زمونږ امت راغی او 1 سلس د 1,40,000 کم و زیات انبیاء علیهم السلام امتیان رال. معزز وفادار ډېره لویه وفا د امت سره کړې ده. په هر میدان کې د امت تخیری نه دی کړي. طائف کې چې دی مبارک کله په کاڼو ویشتلی شه او د سر مبارک د وینو نه دا پاڼې ډکې شوې او د عتبه او د شیبه هغه باغ ته راغی، په سفر کې ناستو. نو عتبه او شیبه یو غلام او عداس نومېده. نو د عداس ته وایي دا پلیټ کې انګور واخله، هغه مخامخ برنډه کې یو شخص دی هغه ته یوسه، خو کینه ورسره مه ګورې، معاذ الله معاذ الله سابعي دی، بېدینه به دې کړي، کینه نه ورسره. عداس چې راغی د رسول الله مبارک د محبت نه قربان او د دعوت نه قربان، چې هغه وینو ته ګوره، هغه حال د زخمونو ته ګوره، هغه لوږو تندو ته ګوره. هلته انګور راځي، انګور یې په ځای پرېښودل، ده ته یې چې وکتل ورته وایي مسمک ومن انت ومن اینا، ای صاحبه ته نوم دې څه شی دی، ته د کوم ځای نه راغلی؟ هغه ورته وایي انا عداس انا من اهل نینویا، زه د نینویا د علاقې نه غلام یم، دلته چا راوستی ما. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې ستاسو په علاقه کې زما ورور پیغمبر حضرت یونس ابن متی علیه السلام الله تعالی پیغمبر لیږلی و، ته خو د ډېر بهترین علاقې نه راغلی، زما ورور پیغمبر حضرت یونس ابن متی علیه السلام هلته و. یو دم عداس حیران شو، وی عجیبه خبره ده، زمونږ په کلي کې زړه زړه سپین ږیرو ته د هغه نوم یاد دی چې دلته یو پیغمبر تیر شوی دی. نو ته په مکه معظمه کې چا خبر کړی چې زمونږ کلي کې یو پیغمبر تیر شوی دی؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي هغه ذات خبر کړم کم ذات چې هغه او زه دنیا ته رسولان لیږلي یو. تاریخ لیکي انتهاء الاعجاز فی سیرت ساکن الحجاز یو تاریخ دی، هغه لیکي فاکب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقبل یدیه ورجلیه، عداس را ټیټ شه او د نبی علیہ السلام خپې ښکل کړي او لاسونه یې مته ښکل کړل. په هغه ځای کې عتبه او شیبه د خلکو ته وایي د خپلو ملګرو ته وی چې دی م رانه بېدینه که، معاذ الله وګوره پې ور ټیټ شه لاس او خپې ورته ښکل کړي. هغه انګور یې وخوړل، جبرائیل علیه السلام راغی، ملک الجبال فرشته ورسره وه. وی دا فرشته په غرونو مقرره ده، الله تعالی را لېږلې ده، د طائف خلکو تا سره ډېر ظلم وکړه، دې ته اجازت وکړه چې د طائف دا غرونه پې نسکور کړي ووار کړي ورباندې. نو رسول الله مبارک په ځای د خیرو د اجازت څه وفرمایل؟ اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، زما قوم نه پوهېږي، الله زما دې قوم ته هدایت وکړي. خیره یې ورته ونه کړه. ګورې حضرت نوح علیه السلام چې کله قومیانو تنګ که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله په مخ د ځمکه یو زنده سر پرې مږدی او څوک د کور اوسېدونکي ګرځېدونکي هم پرې مږدی. هغه یوه دعا چې هر نبي ته ورکړی شوې ده حضرت نوح علیه السلام په خیره د قوم کې استعمال کړې ده، او محمد عربي صلی الله علیه وسلم د قوم د هدایت دعا غواړي. یوه ګیله یې وکړه صرف، هغه هم د احد په میدان کې چې هغلته ډېر لوی ظلم د محمد عربي سره وشه. په مدینه منوره باندې دا ظالمان راغلل او دی مبارک مشوره صحابو ته ورکړه چې بهر ته مه وځئ. ما بیگا خوب ولیده، په خوب کې رأیت بقرة لی تذبح، یوه غوا واغه حلالیده، او ما ولیدل چې زما د تورې دا سر په دې کې یو کنډم پیدا شي، او ما ولیدل چې یوه زغره وه او په دې زغره کې مې چې لاس دننه که نو ما ته سکون پې راغی. نو صحابه ورته وایي تعبیر به یې څه شی وي؟ وایي که زما مشوره مو نه منله او د مدینې نه بهر جنګ ته ووتی نو د غوا علاله چې ده دا زما د صحابه و شهادت دی.
او زما په توره کې چې کم خنډ پیدا شه د دې دوه تعبیر شوي. یو تعبیر دا دی چې زما په کورنۍ کې بم شهید کیږي، حمزه صاحب شهید شي. او دویم تعبیر دا دی چې زما وجود ته بم پکې کندم رسیږي، غاښ مبارک شهید شي. او د دې زغری تعبیر دا وکړه که مدینه منوره کې پاتې شي دا هغه زغره ده، نو دې کې زما لاس ته سکون میلو شه نو بیا به درته تکالیف نه رسیږي. د الله تقدیر به داسې و. نوجوانان جذباتیان را پاسېدل، یا رسول الله عجیبه خبره ده چې مونږ د په حق دین باندې یو او کافران د مکې معظمین مونږ پسې دلته راځي 400 د پاسه کیلومتره مزل لیکي او مونږ به په کورونو کې جنگ کوو، مونږ به بهر ته وځو ورپسې. مبارکو فرمایل ډېره ښه کور ته ننوت، ډبل زغرې واچول، جنګي خول یې په سر بیزه یې په سر کړه او نیزه یې راواخیسته، توره یې غاړې ته واچوله. نو یا به د پټکي سره او د چوغې سره او د امسا سره مسجد نبوي ته راته او په دغه ورځ باندې د تورې سره د نیزې سره د زغرې سره او د جنگي خول سره مسجد نبوي ته راغی لکه یو جنگي کمانډر په شکل باندې میدان ته راغی. مشرانو صحابه او کشرانو ته غصې وکړي، ولی مو رسول الله مبارک مشوره ونه منله، ولی مو داغه خلاف وکړه، مشکل به درته پیښ شي. یا رسول الله دا ماشومان دي، دا کشران او ځوانان جذباتیان دي، تاسو مه خفه کیږئ، ستاسو مشوره ښه ده، مدینه کې پاتې کیږو. رحمت عالم ورته فرمایي کله چې یو پیغمبر د جنگ لباس واغوندي هغه بیا کوزی نه، زما مشورم نه ده منلې ځئ چې اوس روانېږو. او چې کله د دې ځای نه روان شول نو په لاره باندې په یو باغ باندې ورلل او په هغه باغ کې باغ د یهودیو په سترګو باندې وړندو او د صحابو دا شورې چې واورېده پړندو سترګو به یې لوټې راخستې او صحابه به یې پیشتل. صحابو اراده د انتقام وکړه چې راوی نیسي وی وهي. د رحمت للعالمین د عدل د نظام نه قربان صحابو ته وی لار بدل کئ، دا ذو عهد دی، مونږ سره وعده کړې ده که یهودي دی که کافر دی خدا په امان کې دی، مونږ سره خلاف ورزي تاسو کړې ده، ولې په پردي باغ باندې ورځئ. او کم صحابي چې رهنما د لارې جوړ کړی و هغه ته یې غصې وکړې چې په داسې پردي ملکیت باندې مه ورځه، هغه لار بدله کړه. میدان جنگ ته ورسېدل، میدان جنگ کې صفوف جوړ شول. په جبل الرمات باندې د عبدالله ابن جبیر په مشرۍ باندې 50 صحابه کېنولې شو. ورته ویل چې تاسو بلندې نه راکوزېږئ، ګورئ په دغه ځای کې به تاسو ناست یئ، که مونږ غالب یو که مونږ مغلوب یو، که مونږ شکست خورم نه به راځئ، که مونږ غنیمت ټولوم نه به راځئ، بس غنیمت کې بس تاسو برخه وي. الله تعالی تقدیر به داسې و چې کله جنگ شروع کیږي د معاویه صاحب مور وه، د ابو سفیان بیبي وه، د عتبه لور وه، د ولید خور وه، هندۍ نامه وه. دې بیا ایمان راوړی خو زړه کې به ورته سراولی نه، صحابیه ده. دې سره 14 جنکۍ وي، لاسونو کې تمبلونه نیولي وو، په تمبل او شعرونو د عربۍ کې خپلو خاوندانو ته پیغورونه ورکوي. نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقاتلوا نعانق وان تفارقوا نفارق. مونږ د مالدار کورنۍ جنکۍ یو، مونږ په قالینو باندې مزلونه کوو. که چېرته تاسو نن د بدر د میدان د مړو انتقامونه واخیستل مونږ به هم په غېږ کې ونیسو، او که نن مو شکست وخوړه مونږ به جدایي درنه اعلان کړو. دا سندرې ویلې د لږ وخت جنگ نه بعد په هغوی کې شکست ګډ شو، وتښتېدل. صحابه کرام په غنیمتونو بوخت شوله. هغه 50 کسانو کې 40 خپل قمندان ته وایي کافر تښتېدلي دي، راځئ چې غنیمتونه راټول کو. قمندان ورته وایي عبدالله ابن جبیر خلاف ورزي مه کوئ، رسول الله مبارک ما ته ویلي که غالب که مغلوب یو مه راکوزېږئ، مه کوزېږئ. اطاعت د قمندان په جهاد کې فرض عین وي. ګورئ د دې خلاف ورزۍ کې دغسې ټکراونه او شکستونه راځي، څنګه چې صحابو کې چا مخالفت د قمندان کړی و څومره شکست پکې راغی. 40 راکوش. ابو سفیان لرې تښتېدلی و، خالد بن ولید ایمان نه راوړی، 200 آسونو مشر و. ابو سفیان ته وایي دا یوه حمله پې کومه دې غونډۍ باندې خلک لږ ښکارېږي، ښکته خوړ کې راتاو شه. په جبل الرمات باندې جنگ شروع کا، لږه مقابله هغې وکړه، خو د لږې مقابلې نه بعد
دا 10 واړه په دغه ځای کې شهیدان شو. حاجیانو د عمرو والا ته پته ده، انسان حیران شي چې په چاړه باندې 10 کسان په شهادت رسیږي، نو جبل الرمات خو څه جګ غر نه دی کنه. یو وړوکی ماشوم چې کاڼې گزار کی د جبل الرمات سر نه یړی، دومره یې وړه غونډۍ ده. لکه د دې جماعت په دویم چت باندې لندې جنگ شو، صحابه ولاړي، دلته جنگ شروعي، 200 آسونه راځي ستا مرګري په شهادت رسوي، نو شور کېږي کنه. خو د خدای تعالی په دې کې حکمت و چې دې وخت کې په صحابو څه حال راغلی دی چې 10 کسان په شهادت رسیږي او دومره لنډ مقام کې دوی نه خبرېږي. د الله حکمت په دې کې هغه په شهادت ورسول. د شاه د خوانه لښکر پیرانه نه وته، د هغې اړخ نه په ابو سفیان راغی، د دې اړخ نه ور باندې خالد بن ولید لښکر راغی، صحابه په منځ کې گیر شو او داسې حل شروع شو. ابلیس راغی او आवाज یې وکړ په فضا کې، اخراکم اخراکم، لازم دی پتا سے شاړخ شاړخ اله د شانه حمله وشوه. دی ویګنې دا आवाज چرته د نبی علی السلام دی یا زمونږ د مجاهدینو د یو کمانډر आवाज دی؟ حقیقت کې دا आवाज ابلیس کړو. دا اړخ پرې خو د پشای شروع وکړه چې شاته وکتل، نو په خپل صحابو کې خپل سره اخته شو. حضرت حذیفه رضی الله عنه پلار یمان هغه خلکو رانی ولې دی وਹੀ دې چغې وਹੀ ابي ابي زما پلار دی زما پلار دی. او تر سوچ خلک پوهېدل هغه په شهادت رسولی. رسول الله مبارک هغه ته د پلار دیت ورکړه د بیت المال نه، هغه قبول کا او واپس په بیت المال کې د چندې په شکل باندې صرف کا، او تر مرګ تر اخره پورې په تاریخ اسلامی کې د حضرت حذیفه صفاتونه بکیدل چې الله تعالی د تاغه مقام ورکړي چې هغه دیت قبول نه کو، واپس بیت المال تواج. پدې کې چې دا جنگ سخت شه، کافرانو مقصود د محمد مصطفی په شهادت رسولو رانږدې شو. چې رانږدې شو نو رسول الله مبارک سره په دې وخت کې 11 کسان پاتې شوي. په فضا کې ابلیس یو आवाज وکړ، الا ان محمدا قد قتل، محمد مصطفی په شهادت ورسید. دا داسې د غم یو आवाज و چې د مضبوطو قوي صحابو د خپونه دم لاړ. عمر فاروق څومره قوي ایمان انسان دی، د میدان جنگ نه بهر وته، دا تورې داسې لرې وغورځوله، لاس او خپوی کار نه کولو. حضرت نضر ابن انس د انس صاحب تر دی، هغه ورته وی یا عمر ولې ناستې؟ وی محمد عربي شهید شوی دی، نه مې لاس کار کوي نه مې خپې کار کوي. هغه ورته وی چې محمد عربي شهید شوی دی، ما ته دنیا خوند نه راکوي، هغه میدان جنگ ته راننوځي په شهادت رسیږي. شکست ګډ شو. د دې یو آواز سره چې لا ان محمدا قد قتل، محمد عربي شهید شوی دی، شکست ګډ شو. داسې شکست ګډ شو چې 11 کسان پاتې شو. یوه زنانه ولاړه، صدیق اکبر صاحب ولاړ، حضرت علی ولاړ، ابو دجانه یو صحابي دی هغه ولاړ، حضرت طلحه ولاړ، مصعب ابن عمیر ولاړ، او 15 د انصار نوجوانانو دا ولاړ. دا 15 انصار چې راښکاره شو نو کافر د هر اړخ نه نږدې راغلل او رسول الله مبارک هدف 3000 کسانو ټولو اعلانونه وکړل چې محمد عربي دلته دی، دې اړخ ته راشه. ابو دجانه دا خپل سینه په د مبارک باندې واچوله او دته یې وویل چې کینه دلته کینه. سلورتیا زخمونه د تورو د نیزو د غشو د ابو دجانه په شاګانو جوړ شوي چې دا ټول گزارونه په محمد عربي شوي وو. خو دې لوی عاشق په خپل شا باندې هغه ورته سپر او ډال جوړ کړي او دفاع یې کړي. حضرت طلحه بدا سلا سنه نیولی حتی شلت یداه، دا لاسونه فلج شو، دې کار نه کو، بیا پې راسینه چتر کړ. حضرت صدیق صاحب خوا کې ولاړ دی دفاع کوي، مصعب ابن عمیر لږ 2 قدمه مخکې ولاړ دی، دلته نږدې څوک نه راپرېږدي چې د توري ګزار ورته راونه رسېږي. دا مصعب بن عمیر هغه صحابي و چې دا ډېر مالدار او چې کله ایمان راوړو د مسجد نبوي دروازه کې ولاړو او د لمن کې پیوندونه او پیوند د کپړې نه و،
د فروي نه جوړو د یو زړی څرمنې پیوند پکې لګېدلی و. نو رسول الله مبارک په مصله وژړل. صدیق اکبر صاحب راوړندې شه ما یبکیک یا رسول الله، څه شي وژړولې؟ وی زه د مصعب بن عمیر د پیوندي لمنې وژړولم چې پرون کافرو د 200 درهمو هغه قمیص به یې اچولو، او چې نن زما غلامۍ ته راغی نو په لمن کې داسې پیوند دی چې کپړه نه د سرمنې پکې پیوند کړی. نو د در رنگ د مبارک سره قریب و. نو دی ولاړ دی، یو ظالم راغی او په ده باندې گزار کو. نو چې کله دی ووهه دی مبارک په شهادت ورسېده. نو دا هغوی اعلان خور که، ځکه د ده رنگ د نبي علیه السلام غونې مشابه و. الا ان محمدا قد قتلتو، محمد عربي مې وژلی دی، هغه شهید شوی دی. بس دی اوازې سره کافرانو خوشحالي اعلان کړه، مسلمانانو باندې غم راغی چې دا په شهادت ورسېده. یوه زنانه پاتې وه نږدې ورسره 15 نوجوانانو. مبارک د ابودجانه د سینې د لاندې سر راویسته او د 15 نوجوانانو ته وویل تاسو کې نن په ما باندې څوک قرباني ورکوئ؟ هغې کې دا مشر ورته وایي مونږ هر یو قرباني ورکوو، خو ته مونږ ته داسې ووایه چې مړه شو چېرته به ځو؟ محمد عربي ورته وایي که مړه شوئ ډایرکټ به جنت ته لاړ شئ. هغه 15 واړه دې خوا کې وجنګېدل، هغه هم په شهادت ورسېده. مصعب بن عمیر هم په شهادت ورسېده، 15 کسان پاتې شو. یوه زنانه وه، دا څلورو چا لاس چتر کړی، چا سینه چتر کړی، څوک د شانه ولاړ دي چې غشي په ما ولګي خدای بچ شي. حضرت سعد هم دغه ځای کې دی، او سعد صاحب چې کوم دی غشي ولي، او مبارک په دې وخت کې حضرت ابودجانه ته وایي ته لرې شه چې دا سعد غشي ولي چې څوک پې لګېږي چې زه هغه وګورم. حضرت سعد ورته وایي نحري دون نحرکا، زما سینه دې ستا د سینې نه مخکې قربان شي یا رسول الله، سر دې مه اوچتوه، لا یصیبک سهم قوم، چې د کفارو غشې در ونه رسېږي. په دغه سخته صحنه کې دغه یوه زنانه مخکې ولاړه وه، په دې کافر باندې ګزار وکړه، کافر په دې ګزار وکړه. د دې زنانه دا مټ ولګېد، هډوکی مات شو، پوټکی پاتې شو، دا لاس یې د دې خپې د لندې کرا یې ښه کړه، دا لاس یې ګزار کړه، په دې چپ لاس باندې بیا جنګ شروع کړه. بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها، بی بی ام سلمه رضی الله عنها، بعضې نورې بیبیانې هغوی لګیا دي مشکونه د اوبو راډکوي. صحابي مبارک وایي لمشمرتانې، ما چې دې دوو ته کتل دواړو پیسې بډوالې وي، مشکونه یې د اوبو ډکول. ویفرغانه فی افواه القوم، او د زخمیانو په خولو کې اوبه اچولې. څوک زخمیان دي، مبارک په دې صحنه کې د زخمیانو غم دی ورسره. دا یو قومنده ورکړه، دومره څوک پیدا شي چې دا زما زخمیان صحابه پراته دي، د کفارو اسونه پې پرېږدي، دا یو کندې ته یو کمر نه ښکته کوي، دا چپ کوي د میدان نه، دا زخمیان وباسئ. هغې دپاره یوه کنده وه، هغه یې دې کندې ته راښکل. په دې سخته صحنه کې د یو ظالم کاڼی راغی او د رسول الله مبارک تندی پې ولګېد، تندی زخمی شو، 2 ځایه یا 6 ځایه مخ مبارک زخمی و. یو گزار د تورې ولګېد، جنگي خول مات شو، د زنځیر کړۍ یې په رخسار دننه شو. داسې چې دا وینه پې راغله، د خپلې ګیرې ته یې جلاس که، وینه باندې ګیره دا لمده وه، د ګریوان ته وینه وڅڅېده، بې داسې دا وینه راواخېسته او داسې وکتل. دغه یوه ګیله یې د قوم ته کړې، کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم، هغه قوم به څنګه کامیاب شي، څنګه به فلاح بیا موځي چې د خپل محسن مشفق پیغمبر مخې په وینو رنګ رنګ که. مبارک کوئی ماله اوچت کوي، مانه لرې شئ چې زه پاسېږم، صحابه خبر شي زه ژوندی یمه چې راشي وجنګېږي. مبارک چې څنګه راپاسې د کافرانو ورپسې دي، دغه کنده هغې کې زخمیان پراته دي. د انصارو د یو نوجوان صحابي زنکدن دی، د رحمت للعالمین د محبت نه قربان. صحابو ته وایي مانه لر شئ، زه دې کندې ته کوزېږم. کندې ته کوز شه،
هغه نوجوان سر یې راوچت که په خپل پتون باندې کېښود هغه ته تسلي ورکوي مه خفه کېږه دا دنیا فانی ده یو بهترینې دنیا ته روانې جنت ته به لاړ شي هغه غریب خبرې نشي کولی هغه دا سر خوځوي چې زما په وینو باندې جامې مه رنګینوئ یا رسول الله ما پرېږدئ چې په خاورو مې ساه وخیږي رحمت عالم سر راوچتوي خپل پتون باندې ږدي او د محمد مصطفی په غېږ کې سلګۍ وهي په شهادت رسېږي رحمت للعالمین چې راپاسې د دې کندې نه پاسېدی نه شي په دې کې حضرت طلحه صاحب ورته دا خپله اوږه ورکړه په هغه زخمي اوږه چې دوه اویا زخمونه مبارک قدم کېښود او پاس پورته شه آواز یې وکړه چې څوک دنیا کې جنتي ته ګوري هغه د حضرت طلحه تندي ته وګوري او د هغې نه بعد حضرت کعب ابن مالک فرمایي وی چې ما وکتل نو د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ما ولیده بیا مې وی دا به هغه نه وي ځکه چې مخ مبارک په وینو دومره آلوده و رنګو چې ما ونه پیژنده چې ښایي د سترګو ته متوجه شوما ما د سترګو نه وپیژنده چغه یې کړه ای د محمد عربي صحابو رامنډې کوي محمد عربي ژوندی دی حیات دی راشئ وجنګېږئ بس صحابو رامنډې کړې جنگ شروع شه واپس صحابو فتح وکړه کافران وتښتېدل مړي م تېنه پاتې شول عرض مې دا کو وخت مختصر دی خبره خلاصه کوم رسول الله مبارک صحابه هغه به دفن کول یا جنازه وشوه یا ونه شوه اختلاف د روایاتو دی بیا آخری کې دوه صحابه پاتې شول حضرت حمزه او حضرت مصعب ابن عمر مبارک په زخمیانو شهیدانو ګرځېږي د حمزه صاحب دا سینه هندیش لولې وه دا زړه یې ترې ایستې و په غاښونو یې چیچلې و غوږ او پوز یې ترې پرې کړي و ځان ته یې هار جوړ کړی و مبارک چې وکتل زړه یې درد وکړه وی حمزه که په کافرانو غالب شم تا سره ډېر لوی ظلم کړی دی ستا په بدل کې به اویا کافران دغسې کم لکه تی چې کړی خو بیا یې ونه کړل کافرانو د مړو بېعزتي بیا نه ده کړې بس دغه وخت د جذباتو او غصې نه د الفاظ دې وتي مبارک ناستو بی بی صفیه را روانه وه دا د حمزه صاحب خور وه د نبي علیه السلام ترور وه بلال صاحب ته وی ورشه زما ترور د جنگ میدان ته مه راپرېږده ورته وایه محمد عربي وایي مه راځه جنگ میدان ته هغه ورځي ورته وایي رسول الله مبارک وایي جنگ میدان ته مه راځه ما ته پته ده چې ولې نبی علیه السلام داسې خبره کوي محمد عربي ژوندی دی حیات دی وی وی زما د ورور شهادت معمولی خبره ده راغی د خپل ورور لیدلې سینې ته ودرېده او د الله تعالی حمد و ثنا یې ادا کړه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی نو دغه وخت پورې دی مبارکو جړلي نه و په تبسم سره به یې قومنده ورکول او د الی عباد الله وازونه به یې کول خو د مدینې په دې کوڅو کې را روانو شهیدان یې هلته دفن کړل او په هر کور کې شهید او زخمی و چې کله خپل کور ته راغی حضرت حمزه په شهادت رسېدلی و او خپل خپلوان یې مکه کې پاتې و او د نبي علیه السلام د کورنۍ د ژړا زنانه په دې کور کې نه وي نو ګیله ورته ودرېده منبر ته راغی ای زما صحابو تاسو کې د چا به زوی شهید وي د چا به ورور د چا به پلار خو تاسو د مدینې خلک خپلوان لرئ ستاسو په کور کې د مړي د ژړا خلک شته دی او زما تره حضرت حمزه شهید شوی دی او زما په کور کې د ژړا څوک نشته دی صحابه منډې کړې کورونو ته لاړ بیبیانو ته یې وویل ځئ په منډه لاړې شئ خو د رسول الله مبارک په تره ژړا وکئ ګوري چې د کور نه د ژړا ځوږ را پورته شه بلال صاحب ته وایي ورشه بیبیانو ته ووایه تاسو ته د الله تعالی اجر درکړي ما سره مو غمرازي وکړه خو بیا دپاره په مړو باندې د ویر ژړا مه کوئ دا زما په دین کې منع شوي دا د نیاحت نه ده مسله د دین او شریعت یې ورته بیان کړه زما معززو زمونږ او ستاسې مشفق رحیم پیغمبر ډېر وفادار دی ډېره لویه وفا یې مونږ سره کړې ده مونږ او تاسې به د هغه سره وفا څه کوو د دین خدمت به یې کوو د دین دفاع به یې کوو په دین عمل به کوو د دیندارو خلکو مینه به کوو او یوه مطالبه رانه لري چې الا المودة فی القربا د اهل بیتو د ساداتو به قدر او محبت په سینه کې ساتو وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین